په ژړا خلک ژاړي چې د پنجرو ډډه ساتلې تودې عرضي ده خدایا څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک خدای څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک په ظاهر په باطن سپین سپېڅلي خلک لکه زک چې د اوبو په مخ کې درومي هسې درومي په جهان راغلي خلک هیڅ خندا مې له دې خلکو سره نشي جړوي مې هغه تللي خلک ګرانو کتونکو اورېدونکو سردار یوسفزی یم او دا وخت کړمار مینه مردان کې پخوانی صوبایي وزیر نومیاله شاعر ادیب دانشور محترم مشر عبدالسبحان خان سره ناست یو او دلته کې د راتګ مقصد د دې ضرور الحاج زړور خان په غم باندې غمرازي کول دعا کول دي غواړم چې د الحاج زړور خان د ژوند د هغې د شخصیت په حوالې سره څو خبرې تاسو سره وړاندې کړې شي اوس د غم لکه لوی غر دی راته پاتې غر به نه وړي د چا په اړمونه یا د ستا د مخ ثنا خوشحال خټک کړي یا د نه نیسي په ګوتو قلمونه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو سردار یوسفزی صاحب ډېر زیات مننه ځکه چې په یو وخت باندې تو د ادب هلې ځلو ته هم ځان تر دی ته رسوی بل طرف ته د یو صحافي په حیثیت باندې د یو ایکر په حیثیت باندې مختلفو ټي وي چینلو کې هم د خلکو د اواز چې کوم دی نه دا دنیا ګوټ ګوټ ته رسوی ځکه چې اوس خو دا ګلوبل ویلج دی او هر ځای ته چې دلته کومې خبرې کړمار مینه پښتون کور کې وشي نو دا تر ګوټه ګوټه پورې د دنیا راشي بیا موږ سره خلک خبرې کوي زه ستا یو جهان مننه کومه چې رالې او موږ سره زموږ د ورور د حاجي زړور خان غم شریک کړو الله دې د اجر د دارینو درکړي هغه له خدای ستاسو دا راتګ د مغفرت سبب وګرځي زړور حاجي صاحب جي په خپل ځان کې یو اکیډمي وه یو پوهنتون او دا ګاډ ګفټډ هر څه چې وو نو ګاډ ګفټډ وو د هغه محنت د هغه خدا هر څه ول الله تعالی ته خداوندي په شکل کې ورکړي وو او هغه پښتانه زمونږ د علاقې باچاګۍ لاله د خدای پاک وبخښي ډېر پوه انسان او ډېر ښه کسان د هغه مخکې خبرې کوي کولی که چا به وي چېرې دا هلکه زما والد یې زوی دی د ایم اې وکړو یا پلا پي ایچ ډي وکړه نو هغه به ورته وایي چې حجره تنبیل ویلی دی حجره پاس دی ځکه د حجرې خو زمونږ اکیډمۍ دي دا خو د زده کړې پوهنتونونه دي نو چې هغه به ویل نه چې حجره تنبیل خو نه دی ویلی هغه حیران شو چې دا څه ته وایي نو بیا به یې ویدی خو هېڅ کې نه دی وی د صرف کاغذونه ویې لټولي حاجي صاحب حجره پاس و او چې څونه هغه کې بادري وه چې د هغې خو تصور نه کېږي نو دونه هغه کې طرس و رحم و پکې انسان نی همدردي و پکې د بل په غم باندې غمجن دردون او د پښتنو د اتحاد د یووالي چې هغه به لاړو ما به ورته وویې چې زمونږ وخت په وخت به کله روغې وشوې نو بیا په سوونو روغې بیا به زمونږ په کلي کې اډو څه پاتې نه شو په علاقه کې ټولې روغې به هم وکړې بیا به دې ته یو ملا بډې هغه چې به لاړ او کې کمال بس ما ته به وي چې میدان مې جوړ کړی اوس ورته راځئ نو روغې به یې کولې که خپله به پکې تاوان راته د خپل جیبه به پکې تاوان وکړو چې دغه دو پښتنو کور و چې دغه کې و پت او ننګ د پښتو پکې دا و یو پیره یو خبره را یادېږي لوی تاریخ دی
دی باندې دعوې وې مفرورانو نو کل 25 کسانو د غره په هغه لمن کې اپله نو اپله چې کوم دی نو زمونږ په دې غر کې د غلاما دغه طرف ته چې کوم دی تاجې طرف ته هغه چې بیا پله کې ګیدړې کجري جلال اورې راځي نو دغه طرف ته چې کوم دی نو په دغه ځای کې په دې سایډ کې تپمنې چینې وي هغې اوبو کې خدای تعالی دا کمال اچولی دی چې په چا دانۍ په چا خارخي په ماشومانو په لویو هلته لړ شو لامبي زنانه راتلې څلور شپږ زنانه وې واړه ورسره وو چې دې یې ولیدلو دې نور کسان بر و دغه دی واپس شوې دا والا اواز ورکړ ویې خوړلو زه زړه ورېم هغې راځئ موږ د دې ځای نه ځو او دلته چې تر کومې پورې ځای که چا درته څه ووایي نو زه به هم ذمهوار یم که تاسو ته چا نیغ په دې علاقه کې وکتل نو زه به هم ذمهوار یم راځئ بچي مو لمبوي هغه بچی ته راواغسته ویې ویل ته چینه کې کښېنه هلکانو ته یې ویې ځئ چې ځو کړ دوی پاپله په غر طرف باندې روان شو زنانو دواګانې شروع کړې دا د هغه د پښتو خبرې وې چېرته چې به تور سرې وه نو هغه به کوشش دا و چې یاره د دې ته د حق میلاو شي مریضان سهار چې به راوته مریض به و یا به کلو کې دا دشمنۍ زمونږ کلو کې خو بیا ډېرې دي چې مړی به وشو هغه وخت اوس خو د خدای فضل د رزق راغی نو اوس خو کار اسان شو نو بس داسې هم شوي چې د یو طرف مړی شوی دی بل طرف د یو هم راوچت کړی دی بیا بل دواړه یې وړي دي اوس باټم شوی دی بیا په نمبر وړي دي دوه ګاډي ورته کړي دي دا چې بیا دغه خدمت به یې و بیا به یې ټول کارونه پرېښول د دې محب باندې او دغه لقمان صاحب عرف ملنګ راغی حاجي صاحب ځای کې و نو بدره د خوله شروع کړه کړدل ویلې شروع کړله بل واره دی هغه داسې وکتل حاجي صاحب ورته وي چې په کلاره مېلمه زوره وري زمونږ دیره ده مېلمه ته ګورئ پرېږدئ چې ډېره لوبړه وباسي او دا ډېره بده خبره وه چې په خپل ځای کې په خپل کلي کې په مېلمه ته سپکه خبره وشي ګوره سپکه خبره نه منم نو خو چې هغه ګاډي ته وخوته نو دا هلکانو ته ویې راخېږه ګاډي ته نو هغه چې موټ ته رسېده نو سړک کې ترې مخکې شو نو هلته یې بیا ونیوه بیا یې ورته هلته یې بیا چې څه بدې ردې وتلې ویل ته زه کمزور یم زما ځای و نو دا د پښتو هغه روایات هغه خپل کړي او دا اوس نه کېږي اوس خو که څه په دغه کې دا به وي چې ښه تا زما په ځای کې ما ته کنځل وکړلو که نه او بیا زړور غونته چې دنیا منلې وه نو د وینا خبره نه ده خو چې دغه دی دا زمونږ د دې دغه دی نو هغه ټول دا د پښتو کارونه کړي ولې دا خو که یو یادو که نه خدای پاک یقین وکړي چې نو په شماره نه دي نو داسې ورځ به نه وه داسې وخت به نه و چا به په دې میشن کې نه ګرځېده اول به دا خلک کار و وروسته بیا خپل کاروبار یا زمینداري بیداري ډېر وسیع وه ډېر پروګرسیو فارمر و که نه باغونه یې لګولي دي دغه یې لګولي دي نو ټول یې چې کوم دی نو د وچې ځمکې آبادي کړي د غر په ویښ کې ټیوبویل یې پرې لګولي دي نو ډېر لوی کړم شو پرې الله دې دا کمی پوره کړي او کشرانو ته وایي چې تاسو د هغه کوم کردار دی د هغه کار هم خو د هغه کردار تاسو خپل کوئ د خلکو په زړونو باندې حکومت وکړئ د خلکو خدمت وکړئ او حقوق العباد وکړئ ماشومانو باندې تعلیمونه وکړئ خو سرداره په دشمنۍ کې د ګټې کور نشته دا ټول د تاوان ده او اخر کې چې بیا سوچ کوي نو بیا پرې وختلی دا تش تاوان دی دې کې عزت ځي دولت ځي سیاست ځي
هر څه پکې وي او پکې آخرت هم دي او صحت پکې هم دي. نو ټول پښتنو ته زما دا اپیل دی یاره کوشش وکړي چې داسې کردار خپل کړي لکه د علي زړور کردار و. دښمنۍ خو د مجبورۍ د وجې خو دا چې بیا څونه سړی اوږه کوزه کېږي او ورورۍ کېږي خو دا چې څوک نه شي ویلی په دې ټولو دښمنو کې چې زړور د چا مشر ته چا زنانه ته لار کړې پرېښي داسې به هم شوي. ما به هم کړي وو هغه به هم کوله ما هم کړي دي چې موږ خپلو ډریورانو ته ویلو نو ډېر داسې وشي چې مشران چې هغې به هسپتال ته راتلل زموږ په ګاډي کې بیا راوستلی وه چې واپس به یې بوتلو بیا به یې دا ګاډی د چا دی تر هغې به ورته ډریوره نه وي بیا به دا د هغې دی بیا حقه دا دی وختي ویلی نو موږ به پکې نه تلو نو هغه به وایي چې موږ ته یې ویلي چې څوک راخېجوي دا تپوس ترې مه کوئ. حقوق العباد د هغه د ژوند مشر او دا یې ښه تر سره کړی دي او امید دی چې دونه دواګانې اغوستې دي چې الله تعالی په هغې باندې خوشحالېږي. هغه شعرونه چې زه دا منم چې ما د حسن غلامي کړې ده ما د قدرت د تخلیقاتو سلامي کړې ده ما د ابو بن ادم سره سیالي کړې ده ځکه د ګرم کړم زه ملا خبره سپینه کوم زه د الله د بندګانو سره مینه کوم. ابو بن ادم به تاسو په پیټرۍ کې کتلي حضرت ابراهیم اودم رحمکم الله ته چې ډېر لوی ولي الله و بادشاهت یې پرېښو ملک فقیری ته او هغه به د حقوق العباد دپاره د خلقو د خدمت دپاره حقوق العباد هغه کړي وو زړوره جوسیب او زما نه خو لکه زما خو ایر د هینډ و نو لکه فولادي لاس رانه کټ شوی دی. الله دې مشران ټول د بعض د جالې نه بعد دي د خدای فضل ټول برابر دي خو د هغه عمره فراست صبر زغم تدبر دا چاته نه شي کېدی په جړه خلک ډاړي چې د پنجرو ډای ساتلې تودې ارزي ده